د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د ښار دننه د سړکونو د کانکریټ کولو چارې د دغې ولسوالۍ د ښاروالۍ ریاست له لوري پیل شوي دي. د چارواکو په وینا د 2.5 میلیونو افغانیو په لګښت د 2 لارو د کانکریټ کار پیل شوی او د پاتې نورو لارو د پخېدو چارې هم ډیر ژر پیلېږي. او دا پروژه چې ده د ښاروالۍ د خوا نه د دې بودیجه ورکول کېږي. د ښاروالۍ په خپله بودیجه باندې جوړیږي او د راتلونکي کال دپاره هم ښاروالۍ یو انکشافي پلان جوړ کړی ده چې په هغې کې ټولې پروژې نیول شوي دي او د منظورۍ دپاره مرکز ته استولی ده. دغه خلک خو خصوصا په ژمي کې داسې مشکلات لرل چې سړک خام و، نو کله چې به بارانونه وشو د دوی دغه تلل راتلل په دې سړک باندې ډېر امکان یې نه درلوده چې دا سړک د کمیسارۍ دا بل سړک سره وصل کړي. په دغه خاطر باندې چې دغه د ملت ډیره غوښتنه وه، د ملت ډیر مشکلات په حل کېدل، نو په دې باندې شروع وکړله چې عملاً کار پرې روان دی. د یادو پرمختیایي پروژو پلي کېدو د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي خوښ کړي دي. د دوی په وینا د یادو پروژو په پلي کېدو سره به خلکو ته د کار زمینه برابره شي او په ورته وخت کې به د سړکونو د خرابوالي له امله د خلکو ستونزې هم هوارې شي. خوش شدیم از ریاست شهرولی که کار برای انداختن، این پروژه ها را تشویق کردن. در ولسوالی حضرت امام صاحب دیگه خواهشمندیم از شهروار صاحب که دیگه در پروژه های دیگر هم تشویق بکنن که دیگر تمام ولسوالی امام صاحب در نظر گرفته شود. کوچه هایش که خامه است با سرک های القویش وصل شود، با قیر وصل شود. با مردمی که بیکار هستن زمینه کار مساعد شد، مردم در کار مصروف میشه، کمش 400-500 نفر از اینجا بهره مند شدن که برادر یک لقمه حلال پیدا میکنن، اینا برشان پیسه میتن، کار میکنن. په امام صاحب ولسوالۍ کې د یادو سړکونو د کانکریټ چارې په داسې حال کې پیل شوي چې تېره اونۍ په دې ولسوالۍ کې د 400 میلیونه افغانیو په لګښت د یوې بلې لویې پروژې د پلي کېدو چارې هم پیل شوې وې.